بسم الله الرحمن الرحیم د حاجت وظیفې د یوټیوب چینل مینوالو کتون کورونو او خويندو السلام علیکم. عزتمندو الله تعالی دې تاسو د ژوند ټول مشکلات ختم کړي. الله رب العزت دې تاسو تمام حاجتونه د خپل خزانو نه پوره کړي او الله رب العزت دې تاسو ټول پریشانی ختم کړي. عزتمندو نن د یو نوی او خاص وظیفې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه زما عزتمندو د جمعې مبارکي پورز باندې یو خاص موز دی چې د جمعې د مانځنه وروسته کولی شي. عزتمندو دیتا وظیفه شافی هم ویل کېږي، وظیفه حضری ورته هم ویل کېږي او دغه شانتي حاجی عبدالوهاب صاحب هم دا وظیفه بیان کړې ده. یو ملګری وی چې دا وظیفه بیان کړې ده او دې سره زمونږ ډېر زیات مشکلات الله رب العزت ختم کړو. کم مقصد د پاره هم چې وای ما کړی ده نو او چاته مې مخودلې ده نو الله رب العزت دا غوغه مقصدونه پوره کړی دي او دغه شانتي امام چې رقم حاجت د پاره کړی دغه حاجت زما پوره شوی دی. زما عزت مندو دا یو داسې عظیم وظیفه ده چې بار بار مجرب ده، بار بار جدین او ازموده ده او دغه شانتي په دې باندې تجربه شوې دي. زما عزت مندو کچری تاسو هم حاجات وي، سم مشکلات وي، سم پریشانی وي او تاسو دا غواړئ چې زمونږ حاجات دې پوره شي، زمونږ پریشانی دې ختم شي، زمونږ مشکلات حل شي، نو زما عزت مندو دا غي د پاره د جمعې مبارکي پورز باندې ضرور د مونږ وکي. کله چا پرشته کې رکاوټي هم کولې شي، دغه شان دی کله چا پکور کې جنگ جګړه اختلافات دشمنی طرفګنی وي دغه د پاره هم کولې شي، دغه شان دی بیماران د صحت د پاره د سوال د پاره هم کولې شي چې الله رب العزت بیماران له صحت ورکي او دغه شانتي زما عزتمندو کاروبار د پاره هم کولې شي. نور څه شرعي حاجات وي زما عزتمندو د شریعت خلاف نه وي نو دغه حاجات د پاره تاسو د عمل او د وظیفه کولې شي. عزتمندو خو اسانه طریقې دا سره زما عزتمندو کله چې تاسو د جمعې مبارکي موضوع کو نو د جمعې د مانځنه بعد چا سره د خبرو اترو کول نه مخکې به دا عمل او دا وظیفه کې نو څنګه به کې د 2 رکعاتو نیت به وتړي چې 2 رکعات د حاجت مسکوم یا 2 رکعات نفل مسکوم. کله چې د نیت وتړو د نیت نه بعد زما عزتمندو مز چې په کومه طریقه باندې دی په هغه طریقه باندې به مشورو کې کله چې د سورۃ فاتحه ویلا د سورۃ فاتحه نه بعد قل یا ایها الکافرون سورۃ زما عزتمندو دا به تاسو لس پیری وایي. لس پیری قل یا ایها الکافرون په اول رکعت کې تاسو وی او بیا هغه نه بعد زما عزتمندو رکوع له بلال شي او رکعات مکمل کې. کله چې بیا دویم رکعت تپاسه دی په دویم رکعت کې تاسو سورۃ الفاتحه وی نو سورۃ الفاتحه نه بعد زما عزتمندو سورۃ الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا سورۃ په لس مرتبه اولوري. دا غي نه بعد زما عزتمندو خپل مزبا مکمل کې چې کله تاسو مز مکمل کو زما عزتمندو نو د مز نه بعد یعنی سلام مو ګرځو نو بیا به هم چا سره خبره اترې نه کې او دغه شانتي بیا به فورا سجدي لاړ شي. اوس د سجدي په حالت کې زما عزتمندو تاسو به لس پیری درود شریف وایي او موږ والا درود شریف بهتر دی. اوس تاب څنګه تاسو شماره نو زما عزتمندو دا به د ګوتو په ذریعہ باندې چې د شماري یعنی یوې ګوتې له زور ورکې 2 مله 3 مله 4 مله په دې طریقه باندې لس پیری درود شریف بول ولې او د درود شریف نه بعد زما عزتمندو بیا دریم کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. واستاسو خپل خو خره ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ور سره وای او ور سره نه وای صرف دومره وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بس دا کافی دی. نو لس پیری زما عزتمندو دا ولولې او چې کله مو دغه ولستون دا غي نه بعد زما عزتمندو په مسکی چې مونږه کوم تاسو دوا وایو ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اوس برابر خبره ده کته ور سره اللهم وې کو ور سره ونوي کو ور سره ونم وې سم مثلا نشته قرآن کې چې کوم آیات مبارک راغلي پای کې ور سره نشته حدیث مبارکو کې د اللهم ذکر راغلي دي نو بهر حال کچری تاسو ور سره وایي کو نو وایي هیڅ مسله نشته خو دغه دعا به لس پیری وایي او په هغه طریقه باندې بشماري چې یوې ګوتې له زور ور کوي. کله چې زما عزتمندو د عمل مکمل شو نو اوس تاسو خو خره کړئ سجدي په حالت کې تاسو دعا غواړي او کله شانتي د سجدي نه پاسه او دغه شانتي لاسونه پورته کړي دعا غواړي او زیات بهتر زما عزتمندو د سجدي حالت ته ځکه چې سجدي په حالت کې بنده الله رب العزت تر ډیر زیات نږدې وي نو زما عزتمندو دا یو
بهترین عمل دی د خپل حاجاتو لپاره او د شانتي د خپل ضرورت لپاره ضرور د عملو کې ان شاء الله هر یو حاجت چې کوم د شریعت مطابق وي ان شاء الله الله رب العزت به چې پوره کړي. اوس د عمل د جمعې مبارکه په ورځ باندې زمای عزتمندو د جمعې مانځه پس هم کولای شي او د دین علاوه کبل ټیم د چا ضرورت نو بل ټیم هم کولای شي د مکروه وخت په خیال ساتي. مکروه وخت نه علاوه زمای عزتمندو کله هم چې تاسو خوخه نو د عمل او د وظیفه کولای شي ان شاء الله هغه حاجت به الله رب العزت تاسو پوره کوي. عزتمندو که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او د شانتي ویډیو سره لایک کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ. الله مو همیشه لپاره خوشاله تر تازه کامیاب او آباد ساتم. اجازه تر کې ملاوي ګوراتون کی روزي په ویډیو کې دلوي الله په امان.